زه به مخکې ما مخکې ویله په دنیا کې هیڅ ځای کې یو منل شوی شکل یا منل شوی فارمټ د سی وي دپاره نشته چې تاسو پکې خپله سی وي واچوئ. راځئ خپله زده کړو چې څنګه ولیکو، ورته کینو او سی وي به ولیکو. د سی وي دپاره اول مهم دا ده چې تاسو په یو ورډ فایل خلاص کړئ او بیا به څه وکړئ، په سی وي لیکلو به شروع وکړو. مخکې تر دې چې تاسو سی وي ولیکئ تاسو باید څه وکئ؟ تر سی وي لیکلې مخکې پلټنه. اول باید تاسو مخکې له دې چې سی وي ولیکئ یو پلټنه وکړئ، یو لږ معلومات ځان ته پیدا کړئ د کوم په وظیفې په اړه چې تاسو کومه وظیفې ته چې سی وي لیکئ دغه وظیفې په اړه دغه دفتر په اړه باید څه وکئ؟ معلومات ترلاسه کړئ د خپلې وظیفې په اړه دفتر په اړه. هغه نه وروسته تاسو سی وي جوړوئ. هغه ځکه باید تاسو معلومات پیدا کړئ چې تاسو باید پوه سئ دا کوم دفتر دی، زه کوم بس دی هغه ورلیږم، سی وي ورلیږم چې هغه مطابق بیا خپله سی وي جوړه کړئ که نه. نو چې وکړئ مخکې له دې چې تاسو هغه کوئ سی وي لیکئ، همغه ویب سایټ معمولا په هغه کې اعلانېږي، په اکبر ویب سایټ کې اعلانېږي. تاسو هلته ورشئ وګورئ چې کوم هغه دی. یو څو شیان یادداشت کړئ ځان سره. اول باید څو شیان یادداشت کړئ، ځانګړې یا مشخص مهارتونه. کوم مهارتونو ته دغه بس ته چې تاسو اپلای کوئ ضرورت لري. مثلا که یو هغه وي کمیونټي موبلایزیشن که نه، زه اوس په همدغسې یو بست کار کوم. نو که په دغسې یو بست کار کوئ اول تاسو ته چې دی وګورئ چې کوم مهارتونه درته. کمیونټي موبلایزیشن یو مهارت دا دی چې هغه باید ډېرې ښې خبرې وکړی شي که نه، ښې خبرې وکړی شي، خلکو ته قناعت ورکړی شي. ځکه دغه وظیفې هغه دا دی، کار دا دی چې خلک به په کلو کې، په ولسوالیو کې، کلو کې، په ښار کې خلک به راټولوي، هغوی سره به خبرې کوي، ناستې به لري، مجلسونه به لري، غونډې به لري، خلک به پوښتنې لري، دی به جوابونه ورکوي، خلک به ناراضه وي، دی به قناعت ورکوي. دا د قناعت ورکولو، د خبرې کولو د دغه مهارت باید ولري. که یو څوک ډېر عاجزه وي او یا مثلا خبرې ډېرې نه یې زده، یو چا ته قناعت نسي ورکولی، نو هغه سړی دلته اپلای نشي کوی. که اپلای وکړي شارټ لیست هم شي چې یو څو خبرې هلته وکړئ، ممکن هغه بیا دفتر ونه نیسي که نه. یعنې تاسو دې بس ته جوړ نه یاست. دا مثلا یو مهارت هغه غواړي که نه، دغه مشخص مهارتونو. مثلا بل هغه دا دی چې تاسو باید د همغه سیمې یاست که نه. مثال زه د بلخ یم، په بلخ کې ښه کار کولی شم. که زه مثلا بغلان ته ما ولیږي په همدغه بست باندې کمیونټي موبلایزیشن، زه اول باید ساحه کې ځان بلد کم او بیا به له هغو خلکو سره ځان بلد کم. بیا هغه که اوس ما ته وایي بلخ ولسوالۍ چېرته ده، زه ورته وایم دلته ده. څنګه یو ولسوالۍ ده، زه ورته وایم چې دغسې مثلا فرهنګ یې داسې ده، کلتور یې دغسې ده، خلک یې په دغه ژبه خبرې کوي، دغسې هغه دی، څونه زراعت پکې کار شوی، څونه په چش کې کار شوی که نه. دا چې شی ده، یعنې تاسو دغه شیان له هغه اول پیدا کړئ چې کومو مهارتونو ته ضرورت لري که نه. خصوصا که د هغه مثلا انجینر وي، بیا هغوی ته ورته وایي ښه څنګه انجینر، د سړکونو انجینر، مثلا د سړکونو د ډیزاین کې تجربه ولري، مثلا د سروې کې تجربه ولري، مثال په نقشې په ایستلو کې مهارت ولري، مثلا په نور هغه اوټوکد ورته وایي، هغه دغه شیان زده یي. دغه مهارتونه دي چې بیا هلته تاسو وظیفه ولولئ پوهېږئ. یعنې چې شی کوئ ځان ته دغه شی یادداشت کړئ چې دغه وظیفه کوم مهارتونو ته ضرورت لري، زه باید همغه مهارتونه هلته په سی وي کې ځان ته جوړ کړم، ولیکم ځان ته. مثلا که یو کمیونټي موبلایزیشن پوزیشن هلته غواړئ چې تاسو باید ښې خبرې وکړئ، ښه خلکو ته قناعت ورکړئ، تاسو هلته مثلا لیکئ چې ما پلانکي ځای کې کار کړی دی، یا مثلا هغه دغه بهیرونو کې مې کار کړی، یا مثلا محصلینو کې موږ یو دغه درلود، یو بهیر درلود، هلته مې خبرې کولې، نطاقي مې کړې ده، مثلا په پلانکي ځای کې مې دا هغه کړی دی. د کلي مثال د خپل د فوټبال د ټیم مشر یم، هلته خلکو سره هغه کولی که نه، یا د والیبال د ټیم مشر یم، د کرکټ ټیم مشر یم، نو هلته مو هغه دغه کوو، ما دا خلک منیج کوو که نه. د منیجمنټ یو هغه باید سکل باید ولري، یو مهارت باید ولري. نو هغه وخت کې تاسو دا شی چیک ورته لیکلی شي. تجربه بل هغه دی، هلته درته لیکي چې 5 کاله تجربه ولري، 10 کاله تجربه ولري، 2 کاله، 1 کاله، 2 کاله، هر څونه چې وله. بیا خپله تجربه وګورئ څونه تجربه لرئ تاسو په خپله که نه. دې ته مثلا که یو ځای کې 2 کاله تجربه غواړي، نو هغه یو ډېر پورته بست دی که نه.
او تاسو لري 2 کاله تجربه نو هلته نه شارټ لیست کیږي چې هغه کسم سی وی وګوري بیا هم نه شارټ لیست کوي نو مهمه دا ده چې خیره که هغه 2 کاله غوښته او تاسو 1 کال 1 نیم کال درلودی بیا یو څه ګزاره کوي هلته به سی ویګانې راځي که مثلا ټولو 2 کاله تجربه نه درلوده بیا ځي وایي خیر دی 1 کال هم چې لري دی ته یو چانس ورکوي که نه هغسې هغه دی که 2 کاله و تاسو 1 کال درلود پروا نه کوي که 3 کاله غوښته تاسو 2 کاله درلود پروا نه کوي که 4 کاله غوښته تاسو 3 کاله غوښته مثلا تاسو 4 کاله وظیفه تجربه درلوده دا هم پروا نه کوي هغه سره غږ کېږي یعنې ډېر که لوړه مو که هغه 7 کاله تاسو 1 کال یا 2 کاله تجربه غوښته او تاسو 7 کاله تجربه درلوده بیا هم چانس کم دی ځکه هغه وایي دا موږ سره ډېر نه پاتې کېږي یا ډېر معاش غواړي هغه دی خو کوشش وکړئ تجربه مو له داسې وظیفه وي چې تجربه مو ورسره هغه وي نږدې وي همغه سره کمپیوټري مهارتونه هغه دی ځینې مثلا غواړي چې ټایپینګ هم باید ډېر تیز وي ځکه دلته راپورونه چې لیکئ که نه مثلا باید ټایپینګ هم تیز وي مثلا وایي اکسل کې باید زده وي ځکه بودیجې جوړېږي او دا شیان جوړېږي اکسل کې باید یو څه نه څه هغه نه غواړي چې باید تاسو پکې بیخي مسلکي وي پروفیشنل دی اکسل وایي خو د اقل هغه خپل مشکل حل کړی شي که نه نو بیا ورته ولیکئ چې دغه شیان مهارتونه لرم ښه د ژبې مهارتونه ډېر مهم دی مثال که تاسو دلته هغه کوي هلته لیکي چې دریو پښتو باندې باید پوه شي که ازبکي پوهېږئ نو دا یو هغه د یو مثبت نقطه هم دی تاسو یو چانس ډېر ده که نه هر څونه ژبې چې پوهېږئ هغه ورته ولیکئ تاسو وګورئ ممکن که هلته وایي چې تاسو باید په ازبکي پوه سئ که نه حتما باید ازبکي هم زده وي او که تاسو سي وي که ازبکي نه وي بیا هم نه شارټ لیست کوي بیا هم نه راغواړي ځکه ممکن هغه داسې یو جي کې کار وکړي چې هلته خلک ټول په ازبکي غږیږي او تاسو ورسره افهام تفهیم ونه کړی شئ که نه دا ځکه مهم ده وړتیاوې وګورئ کومې وړتیاوې غواړي دغه شیان هغه کوي دا شیان به ځان سره لیست کوئ ځینې سافټ سکل دغه ته وایي سافټ سکل دا په هر وظیفه غواړي مثلا ارتباطات یا کمیونیکیشن هم باید هغه ټیمي کار ده یا د مشکل حل کول پرابلم سالفینګ دغه شیان دي دا ډېری په دې فوکس نه کوئ ځکه دا په ټولو وظیفو کې پکارېږي دغه باید حتما ولرئ تاسو نو دغه شیان باید شی وکړو مخکې له دې چې سی وي لیکو موږ دغه شیان باید نوټ کړو او له کومه یې نوټ کوو موږ چېرته پیدا کوی شو دا معلومات هر چېرته چې وظیفه اعلانېږي هغوی وایي چې موږ په دغه شرایطو یو کس ته ضرورت دی نو هغه دغه شیان عمل ته وي او دې تر څنګ دلته ما نه ده لیکلې د خپل دفتر په اړه معلومات باید ترلاسه کړئ او دا معلومات په همغه اعلان په پیل کې دغه په شروع کې دا شی شته دی هر وظیفه چې اعلانېږي اول د ځان د دفتر په اړه معلومات ورکوي بیا وروسته نور هغه کوي تاسو له هغه چې پوهېږئ چې دا یو لوکل یا مثلا داخلي انجو ده یا خارجي انجو ده ډېر په لوړه سطح انجو ده یا ټیټه انجو ده سطح باندې هغه چې کوم پوهېږئ نو هغه معلومات هم باید واخلئ